کندهار ښاروالۍ د خپلو انکشافي فعالیتونو په دوام د ښاري خدماتو د لا ښه والي د سړکونو د ساتنې په موخه د ښار په بیلابیلو سیمو کې د تخریب شوو سړکونو د پیناکاري کولو چارې پیل کړې. په دې تړاو د کندهار ښاروالۍ ویاند وایي چې د 4 میلیونه افغانیو په ارزښت یې په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د پیناکارۍ چارې پیل کړي چې پر وینا یې په دغو پروژو کې به د ښار په بیلابیلو ناحیو کې 15,000 متره مربع هغه سړکونه پیناکاري شي چې د مختلفو عواملو له امله تخریب شوي او د یوې میاشتې په اوږدو کې به یې چارې هم بشپړې شي. کندهار ښاروالۍ د ښار په مختلفو ناحیو کې د سړکانو پیناکاري کولو پروژې چارې را پیل کړې. په دې پروژه کې به د ښار په مختلفو ناحیو کې 15,000 متره مربع هغه سړکونه پیناکاري سي کوم چې هغه د مختلفو عواملو له کبله تخریب شوي وي. په دې پروژه کې چې تقریبا هر ورځ 15 کسان په فني او غیر فني ډول په کار کولو بوخت دي، ټولې ساختماني چارې به د یوې میاشتې په موده کې بشپړې سي او د یادونې وړ ده چې پر یاده پروژه باندې 4 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې دا د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. بل لور ته بیا د کندهار ځایي خلک د ښاروالۍ له دې اقدامه خوښ دي او وایي چې تیر کې به پر دې سړکونو زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته کېدې چې پر وینا یې د دې پروژو په پلي کېدو سره به خلکو ته ګڼې اسانتیاوې رامنځته شي. او شکر الحمدلله اوس ډېر خوشحاله یم چې بس سړک جوړ شو، د دوړو د دې خلاصولو ټکرونه به انشاءالله د جباده نه کېږي. د ښاروالۍ څخه مو غوښتنه چې په ښار کې کوم داسې سړکان خراب دي، داسې خراب ځایونه وي، دغو څخه غوښتنه لرو چې دا سړکان جوړ شي. ښاروالۍ د منصوبینو څخه ډېره زیاته مننه، زموږ سره همیشه همکاري کړې ده. دغه سړک په جوړېدو کې ډېره بس همکاري وکړله. څو ورځې مخکې هغه د ترمیم چارې شروع کړلې، څه دوړې وې، څه مشکلات وه، خو ښاریانو ډېر ځینې خوشحاله دي. همدارنګه ځایي خلک وایي تیر کې د سړکونو د خرابوالي له امله خلک له ستونزو سره مخ وو او په جوړېدو سره به یې خلک له ستونزو په امان شي. دوی د دغو سړکونو په ساتنه کې د ولسونو رول مهم یادوي او وایي چې په دغه برخه کې باید ټول هیوادوال پاملرنه وکړي. وختي بیخي ډېر مشکلات او ډېر ټکرونه د لاسه به پیښېدله، خلک ورسره به عذاب و، دوړې، کچره، مردارۍ به وو. اما اوس شکر د خدای چې دا اوس ګورو اوس کار پر شروع دي. نو اوس ښاروالۍ والا ټول ودان مسؤلان ته د خدای خیر ورکړي چې دا ورغوي سره په دې سره به د خلکو ډېر مشکلات حل شي. هر اوسېدونکي دا غوښتنه لرو تر څو خپل سړک، صفایي، قانون، وضعیت، اخلاق مهم کسبرانې پر خپل قانون ورسي. مسؤلین وایي پر یاده پروژه 4 میلیونه افغانۍ لګښت راځي چې د کندهار ښاروالۍ د انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. ځایي چارواکي وایي کندهار ښاروالۍ ژمنه ده چې د ښاري خدمتونو په برخه کې به خپلې هلې ځلې جاري ساتي تر څو د ښاریانو ژوند لا اسانه او خوندي شي.